بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ایچ پی ساینټیکس په دې ډول ده چې هر کله چې موږ غواړو پی ایچ پی کوډ یو چیرې ولیکو نو دا یو خاص ساینټیکس لري. خو د شروع لپاره د پی ایچ پی کوډ او د ختم لپاره مثال په توګه چیرې موږ د سی کوډ ولیکو هغه د مین فنکشن شروع کی او همداسې ځینې نور میتډونه لري سی شارپ هم همداسې د جاوا هم همداسې پی ایچ پی کوډ څنګه موږ کولی شو شروع کړو او کوم ځای کې ولیکو. پی ایچ پی کوډ مو په هره برخه د فایل کلیک کولی شئ، په اول سر کې په اخر کې. که یوازې پی ایچ پی کوډ نو بیا موږ کولی شئ ټول فایل کې یوازې یو ځل د پی ایچ پی کوډ شروع کړو، بیا یې ختمولو ته ضرورت نه لرو. مثال په توګه که چیرې موږ غواړو پی ایچ پی کوډ شروع کړو نو باید لیسټین سوالي علامه او بیا د پی ایچ پی درې توري ولیکو، په دې سره د پی ایچ پی کوډ شروع کیږي. او که چیرې موږ ته د پی ایچ پی کوډ خاتمه ورکړو نو بیرته به سوالیه او ګریټر دین علامه ورکوو. نو که چیرې مو په یو فایل کې یوازې پی ایچ پی کوډ لیکئ نو دغه لیکلو ته ضرورت نشته. او که چیرې مو د نورو یعنې ایچ ټي ام ایل سره یو ځای لیکئ د پی ایچ پی کوډ نو بیا به د ختم علامه هم ورکوو. مثال په توګه که چیرې زه یو څه ایچ ټي ام ایل کوډ ولرم نو که چیرې زه غواړم په دې ځای کې یو څه پی ایچ پی کوډ ولیکم د بډي په منځ کې نو زه لیکم چې پی ایچ پی کوډ شروع. که چیرې د پی ایچ پی کوډ بند نه کړم نو دلته ایرر ورکوي. زه دلته د پی ایچ پی کوډ بندوم او دلته د پی ایچ پی کوډ لیکم. هر څه چې ولیکم دا به ټول د پی ایچ پی کوډ وي. دلته اوس نو د ایچ ټي ام ایل ټګونه نه پېژندل کېږي. مثال په توګه ډي وي یا نور څه دا ټول ایرر دي. نو بیا هم وي دا د ختم لپاره او کوم خاص ځای نه لري د ایچ ټي ام ایل کوډ په منځ کې او هر ځای چې د پی ایچ پی کوډ کولی شئ تاسې ولیکئ، خو دا باید دا حتمي رسي باید اکسټنشن یې ډاټ پی ایچ پی